السلام علیکم. ډېر خلک وایي چې سینیټایزر ګران شو، سینیټایزر نه میلاویږي. نو زه تاسو ته د سینیټایزر په کور کې د جوړولو طریقه ښیم، خو د هغې نه مخکې دوه خبرې ضروري ګڼم. ټول ناول دا چې سینیټایزر آیډیل شی نه دی. آیډیل شی چې دی لاس انځل دي. لاس چې ته د 20 نه د 30 سکنډه پورې ووینځې نو د هغې ډېر زیات افیکټ دي په نسبت د سینیټایزر. سینیټایزر چې ته کله لګوې نو هغه به کم از کم 60 سکنډ لپاره بیا مګې اله هغه افیکټ وي. دویمه خبر دا یاد ساتئ چې کله تاسو سینیټایزر ولګوئ نو دا خبر ډېره ضروري چې د اور خوا له مه ځئ، چولې خوا له دې له مه ځئ چې ځکه چې په دې کې ایتانول وي، دې کې سپیرټ وي او په دې کې هغه وي الکول وي، نو دا اور اخیستی شي. نو دا خبره یاد ساتئ او دا کم انګریډینټ چې دي دا ډېر په اسانه میلاویږي. دا پکې تاسو د ویډیو کې وګورئ او ځان له سینیټایزر جوړولی شئ. خو دا چې دی دا په هغه صورت کې تاسو استعمالولی شئ ځان له چې چېرته بازار ته لاړ شئ، چا سره لاس میلاو کوئ یا داسې څه ځای ټچ کوئ چې هغه ځای تاسو ته لګي چې ډېر هغه شوی ده، خلکو پې لاسونه کېښودي یا داسې ځینې پې تاسو پاکوئ چې په لکه د ور دا لاس کې شو، لټ شو، داسې شو، دا پې پاکولی شئ. خو آیډل شی چې دی نو هغه په صابون سره ښایسته لاسونه انځل دي. صحیح ده؟ او دا تاسو وګورئ دا ویډیو. دا ټول نه اول ما چې دی دغه اوبه اخیستې دي، د اوږې اوبه مې اخیستې دي او مطلب 3 ml هم پورې دي په دې کې او څونه دغه دا الویرا ده. الویرا کمال پاڼه ورته هم وایي. په دې کې تاسو هغه هم اچولی شئ، کوم چې بازار کې میلاوي که نه میلاوي نو تاسو دا هم ورته اچولی شئ. دا پکې هم تاسو 5 نه 7 ml پورې اډ کولی شئ. صحیح ده؟ مین چې دا دي دا میتایلیټډ سپیرټ دي نو آیډیلي الکول پکار دی، خو دا ایتانول دي نو دا هم دغه دی، دا 50 ml دي. مین شی د سینیټایزر چې دی دا دی. خو دې کې دا چې کله لګوئ نو هغه بیا د اور نه ځان ساتئ چونکې دا اور اخیستی شي. صحیح ده؟ دې نه پس چې دی تاسو ډیټال، دا ډیټال دی، دې تاسو 5 to 7 ml واچوئ. صحیح ده؟ دا دې نه پس تاسو ګلیسرین ورته، دا عام ګلیسرین دی، تاسو ته 5 to 7 ml اچولی شئ. دې نه پس ورته تاسو لیمن هم اچولی شئ دغه لپاره او اسنشل آیل ورته اچولی شئ، هر قسم تیل ورته اچولی شئ که تاسو یې غاړه په نښ کولی شئ. دا به ښکلې داسې هغه کوي، شیک کوي، هغه به سټر به کوي. تاسو یې په جوسر کې هم اخ کولی شئ، بیا په ډبي کې واچوئ او د هغه په ځای باندې استعمالولی شئ، د سینیټایزر په ځای باندې. نو دا دغه دی، تاسو یې ټول ځان ته په کور کې جوړولی شئ. د خوشبو دپاره پکې تاسو زکام دغه هم اچولی شئ، لیمون هم اچولی شئ، یا د خوشبو نور چې کوم تیل دي هغه هم اچولی شئ. په هغې کې هم الکوهل وي. په دې کې مین شی چې دی لکه ستا 70% چې دي الکوهل یا ایتانول سپیرټ دي، بیا الویرا جل دی او دا ډیټول دی پکې او هغه دی پکې ګلیسرین دی پکې او لږې پکې دغه اوبه دي، د اوږې اوبه دي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.